بسم الله الرحمن الرحیم. نن په HTML کې مونږه المنټونه وایو. نو مونږه غواړو چې د HTML هر المنټ یا هر ټګونه په اساس شکل باندې زده کړو. په همدې خاطر باندې ما تاسو ته یو مثال جوړ کړی ده چې ان شاء الله په زندګۍ کې به مو د HTML ټګونه او المنټونه له یاده ونوځي. په اصل کې د HTML ټګونه په دوه ډوله دي. یو چې دی پیر دی یا جوړی او بل چې دی سنگل دی یا تنهایی. پیر ټګونه هغه دي چې سٹارټ ټګ او اند ټګ ولري چې دې ته مونږه همچنان اوپن ټګ یا کلوز ټګ هم ویلی شو. سنگل ټګونه هغه دي چې اوپن ټګ ولري خو کلوز ټګ ونه لري، چې مثال یې د بریک ټګ ده، د هاریزنټل ټګ ده او د ایمیج ټګ ده. له هغې نه وروسته په عموما کې د HTML المنټونه چې دي په دوه ډوله دي. یو چې دي بلاک المنټونه دي او بل چې دي انلاین المنټونه دي. بلاک المنټونه هغه المنټونه دي چې همیشه له نوي لاین څخه شروع کیږي او واید یا دغه ساحه چې ده عموما سل په سلو کې اشغالوي. او انلاین المنټونه هغه المنټونه دي چې له نوي لاین څخه نه شروع کیږي او ساحه د خپل کانټنټ یا د خپل ټکسټ په اندازه باندې اشغالوي. زه دلته پریکټیکل مثال درته کاروم. دغه کوډینګ چې و په تېره ویډیو کې مونږ تاسو کړی و، زه دا راوړم، کلوز کوم دا ټول مکمل. له دې نه وروسته زه راځم همدغه کوډ په سیف کوم په دې شکل باندې. اوس راځم یو بلاک المنټ لیکم دلته چې ټګ د اچ یو خپله بلاک المنټ ده. په دې کې زه لیکم هیلو هیلو. که چېرته زه دا سیف کم نو تاسو به دلته هیلو وګورئ. دا همیشه له نوي لاین څخه شروع کیږي او دغه ساحه چې ده مکمله اشغالوي. د دې نه وروسته زه یو بل ټګ هم لیکم په نوم د اچ یو. په دې کې لیکم هیلو اسلام. که چېرته دا سیف کوم وګورئ، دغه ټګ چې ده همیشه په دې پسې متصل نه لیکل کیږي، نوی لاین اشغالوي، نوی لاین نیسي. که زه چېرته دې ته یو کالر ورکړم بکګراوند ته یې د CSS په واسطه باندې، نو تاسو به وګورئ چې مکمله ساحه دې اشغال کړې ده. یو ګرین یلو کالر ورکوم او سیف کوم یې، وګورئ دې مکمله ساحه اشغال کړې ده. د بل ته هم چنان زه یو کالر ورکوم، د CSS په واسطه باندې کالر ورکوم، بکګراوند کالر. دې ته یو بل کالر ورکوم په نوم د بلو. سیف وګورئ ملګرو، وګورئ دغه مکمله ساحه د اشغال کړله. که دا چېرته زه زوم ان کړم یا زوم اوټ کړم، څومره چې زوم اوټ کړم په همغه اندازه چې څومره یې وس رسیږي هغه ساحه یا هغه لاین اشغالوي. نو بلاک لاین المنټونه دغه ته ویل کیږي. دا چې وو بلاک المنټونه وو. اوس راځو دوستانو انلاین المنټونه زه تاسو ته ښیم. انلاین المنټونه هغه دي چې همیشه د خپل ټکسټ په اندازه باندې ساحه یا ځای اشغالوي او د هغې نه وروسته نوره ساحه همداسې پرېږدي. که چېرته زه یو مثال تاسو ته دلته درکړم، یو ټګ لرو په نوم د آی. په دې کې زه لیکم افغانستان. سیف کوم یې. تاسو به وګورئ په دې شکل به ماته افغانستان وښودلی شي. د دې نه وروسته زه یو بل ټګ لیکم چې دا هم انلاین ده. دا ټګ په نوم د بی یا بولډ. په دې کې زه لیکم افغانستان از our country. که چېرته راشم دا سیف کم نو وګورئ دوستانو دغه ټګ چې ده د خپل ټکسټ په اندازه باندې ساحه اشغال کړې ده او دغه ټګ همچنان د خپل ټکسټ په اندازه باندې ساحه اشغال کړې ده. په نوي لاین کې نه دی شروع شوی او د خپل ټکسټ په اندازه باندې ساحه اشغال کړې ده. نو خدای دې وکړي چې د انلاین او بلاک المنټونو ترمنځ مو تفاوت پیژندلی وي. دلته که تاسو وګورئ زیات المنټونه مونږ لرو چې دا بلاک المنټونه دي. په دې کې مونږ تاسو زیاتر نه وویلې لکه هاریزنټل، آرډر لیست، ټیبل،
list items, description list, paragraph, unordered list د H1 نه تر H5 پورې دغه نور ټګونه چې دي دا به په راتلونکي ویډیوګانو کې انشاءالله ووایو. نو د دې نه وروسته مونږه انلاین الیمنټونه هم وپېژندل چې هغه همیشه له نوي لاین څخه نه شروع کیږي، په همغه ټکسټ پسې مسلسل شروع کیږي. نو دلته زیاترینه انلاین الیمنټونه شته دي لکه ټګ د ای ده، ټګ د بیگ ده، ټګ د امپاسایز ده، آی ده، ټګ د وریبل ده. دا زیاترینه ټګونه بعضې چې مونږ پکې ویلي دي دا ټګونه دي. نو کولی شئ چې په W3 School کې هم چنان تاسو وګورئ د بلاک الیمنټونو او انلاین الیمنټونو ټګونه. دغه ټګونه چې تاسو ګورئ دا بلاک الیمنټونه دي او همچنان دغه ټګونه چې تاسو کوم ګورئ دا انلاین الیمنټونه یا ټګونه دي. دلته مونږه یو نوی ټګ لرو په نوم د ډیو او یو بل نوی ټګ لرو په نوم د سپن چې دا په مثال کې مونږ او تاسو کاروو. د ډیو ټګ یا الیمنټ چې دا همیشه د کانټینر په شکل باندې استفاده کیږي او د سپن ټګ همچنان د یو کانټینر په شکل باندې استفاده کیږي. دا په زمونږ په ټکسټ کې یا په نورو شیانو کې کوم خاص تغییر نه راولي. که چېرته راشو دلته په عملي شکل باندې کار کو نو تاسو به وګورئ چې په اصل کې دا کوم تغییر نشي کولی چې راولي. نو مونږ خپله د ډیزاین په واسطه باندې په هغې کې بیا تغیرات راولو. زه راځم دلته یو ټګ لیکم په نوم د ډیو. دا چې دی جوړی ده د دې نه وروسته یو بل ټګ لیکم په نوم د H1. په دې کې زه لیکم کابل. که چېرته دا صرف کم موږ ته به کابل وښودلی شي. دا ما زوم کړی هم ده، دا زه زوم ان کوم 100%. د دې نه وروسته زه یو بل ټګ لیکم په نوم د پی پاراګراف. په دې کې زه لیکم کابل is the capital of Afghanistan. که وګورئ په دې شکل به موږ ته وښودلی شي. دا ډیو چې ده دلته کله چې موږ ورکړلو نو دا کوم هیڅ تاثیر نه پکې لري. ګورئ چې زه دا ترنه کلیر کړم، اوس وګورئ که چېرته سیف هم کړم په دې کې تغییر نه راځي. نو دا د څه لپاره استفاده کیږي؟ مونږ وویلی چې دغه ټګ د ډیو زیاترینه وخت کې د کانټینر په شکل باندې یا په حیث باندې استفاده کیږي. زه غواړم چې د دغې دواړو ټګونو سټایل چینج کړم. نو په دواړه مې په یو ټګ کې نیولي دي. اوس کولی شم چې دې ته هر نوع ډیزاین یا سټایل ورکړم. د CSS په واسطه باندې زه دې ته سټایل ورکوم. ورته وایم چې بکګراوند کلر د دې شي اورنج نارنجي او همچنان که چېرته سیف کم په دې شکل به موږ ته وښودلی شي. د دې نه وروسته ورته وایم سیمي کالن ورکوم. ورته وایم چې دغه خپله کالر د ټکسټ چې ده دا د ماته وایټ شي، سپین رنګ دې ورته وښودلی شي او پډینګ هم ورکوم. پډینګ ورکوم څومره ورکوم؟ پډینګ ورکوم 10 پکسله. که سیف کړم موږ ته په دې شکل باندې وښودلی شي. نو دغه ټګ د ډیو چې ده همیشه د کانټینر په شکل باندې استفاده کیږي. د کانټینر نه مطلب همدغه زمونږ او د تاسو په ساحو کې که تاسو کتلی وي یو کانټینر یا مثلا یو کارتن چې په کارتن کې مونږ کولی شو شی کیدو. یا مثال درته ورکړم یو اتاق، په اتاق کې کولی شو مونږ توشکې ولرو، میز ولرو او داسې نور شیان ولرو. د دې نه مطلب دا شیانو. نو اوس راځو دوستانو دلته یو بل ټګ لرو په نوم د سپن. سپن همچنان د بعضو ټکسټونو لپاره د کانټینر په شکل باندې استفاده کیږي چې زه به اوس دلته تاسو ته مثال درکړم. که چېرته زه راشم دغه ټول کلیر کړم تر دغې ساحې پورې موږ ته به دلته تنها یو ټګ په نوم د پاراګراف پاتې شي چې په دې کې ټکسټ ډېر کوچنی ښکارېږي. زه دا H1 کوم. دوستانو وګورئ که زه چېرته دلته تغیرات پکې راولم په دغه اوپن ټګ کې په کلوز ټګ کې اتومات راځي. نو دا د ویژوال سټوډیو کوډ خوبایي ده. موږ ته دا راغلل. زه اوس غواړم چې دغه په دې کې دغه کاپیټل چې ده
دې ته زه یو ډیزاین ورکړم. نو څنګه کولی شم؟ فقط غواړم چې همدغه ته ډیزاین ورکړم. دا په یو ټاګ د سپن کې نیسم. سپن په دې کې مې چې کله ونیولو دغه راوړمه، دلته یې کنټرول ایکس کوم او دلته یې کنټرول پیسټ کوم. وګورئ په هغې کې هېڅ تغییر رانغللو. اوس کولی شم چې په همدغه ټکسټ باندې زه د خپلې خوښې ډیزاین ورکړم. دوستانو بیا هم درته وایم چې دغه د سپن ټګ چې ده دا داسې یو ټګ ده چې په هغې ټکسټ کې هېڅ تغییر نه راولي، نه ټکسټ ماتوي، د کوم بل تغییر پرې راولي. فقط د دې په خاطر باندې استفاده کېږي چې هغې ته د خپلې خوښې ډیزاین یا بل شی ورکړې. زه اوس دې ته ورته وایم چې د هغې رنګ ماته سور کړه، ریډ. وګوره په دې شکل هغه نور ټکسټ چې ده ټول په تور رنګ کې ده او دا ټکسټ چې ده اوس په سور رنګ کې راغللو. نو د سپن د ټاګ نه مطلب دا ده. په دې ویډیو کې مونږه اساس یا په اصل کې مونږه الیمنټونه وپېژندل او تر ټولو مو مهم دوه دانې ټګونه وپېژندل چې یو په نوم د ډیو ده او بل په نوم د سپن ده. د دې تر مابین مو تفاوتونه وپېژندل چې بلاک څه ته وایي او انلاین څه ته وایي، پیر ټګ څه ته وایي او سنګل ټګ څه ته وایي. خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شوې وي. الله مو مل شه.